अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दमो द्राने मशरोने अमजुलिए कशरानो टूलू ता दजड़लकू में सलाम कवम और ज़ तासो टूलू शुक्रिया अदा कवम چې تاسو راغللی او زما د خبرو ته مې غوږ کېږدلو. ملګرو د نن د لایو راتللو مقصد دا دی چې زما ځنې ملګري لږ خفا دي او ځنې ګلخانان په دې باندې خوشحاله دي چې سید انور یې د نوکرۍ نه لرې کړلو، خو یقین ومنئ چې زه نن په خپله ډېره خوشحالي محسوسوم او زه تاسو ټولو ته دا ریکویسټ کوم چې تاسو نن ماته مبارکي راکوئ. تاسو غم بالکل ما محسوسوئ ځکه چې مونږ هلته کې مزدوري کوله او الحمدلله زه ښه ویل کوالیفاید سړی یم، ما سره سکیل شته، ما په 2011 کې سی ایس ایس هم پاس کړی وو او پی ایم ایس امتحان میں هم پاس کړی وو او زما سره دومره قابلیت دی چې زه چرته هم لاړ شم. زه چې د کمې دوی ما ته 50-60 روپۍ راکولې دا زه په هر ځای کې ګټلی شم. دا ډېر معمولی شی دی. دوی ما ته د پیسې ما ته په فری کې نه راکولې، نه داسې سیسټم و چې دوی ما ته مراعات راکول. زه به سهار تلمه، ما به هلته کې محنت کولو، هلته به ما دوی ته لیکل کول، ما به کار کولو، د هغې به ما ته تنخوا میلاوې ده. اوس چې زه چرته هم محنت کم، د دنیا په کم ګوټ کې هم کم، دا پیسې به ما ته خلک راکوي، په دې نه به زیاتې راکوي. او زه ستاسو ته ملګرو یو بله خبره وکم چې په نوکرۍ کې الله پاک په خپله ویلي دی چې په کاروبار کې او په بزنس کې ډیر برکت وي. نو چرې هم د نوکرۍ د لاسه چې خپل ځانونه غلامان جوړ نه کوي. تاسو په دنیا کې وګورئ، په ټوله دنیا کې تاسو چې څومره بیلیونیر دي، څومره امیر ترین خلک دي، هغه یو هم نوکر پیشانه دی. او څوک بیا ایکسپشن از آلویز دیر، که څوک په نوکري کې مالدار شوي وي نو هغه به بیا کرپټ سړی وي، او چې څوک کرپټ نه وي هغه چرې هم په نوکري کې به ته صرف ژوندی وي. او دا خو ما تاسو ته یو سرسري خبره وکړه. اوس زه د پی ټي ایم په حوالې سره تاسو ته خبره کوم چې پی ټي ایم چې کوم دی دا د مظلوم ولس آواز دی. دا پی ټي ایم دپاره به مونږ خپل ځانونه هم قربان کوو. مونږ چې کله خړ کمر ته تللی وو نو په خړ کمر کې هلته کې چې کله د ظالم فوج په مونږ باندې ګولۍ وورولې نو په هغې ګولۍ کې اکثر چې کوم وي هغه ډېر ینګ هلکان وي، هغه پکې زخمیان شول او شهیدان شول. او محسن داوړ هغه هلکانو بچ کړلو، هغه راغلل، محسن داوړ یې واخیستلو او هغې نه پس یو هلک راغللو او محسن ته وایي چې زما یو ورور شهید شولو، خو مور مې راته وویل چې ته لاړ شه او ته د محسن تپوس وکړه چې هغه څنګه دی. ملګرو دومره خلک قربانۍ ورکوي چې هغې یو ینګ ورور وفات شوی وي او په هغه سات کې بیا دا خپل لیډر ته راځي او محسن داوړ ته دا وایي چې ما ته مور دا حکم کړی دی او زما زړه هم دا غواړي چې زه تا سره کینم، تا ته دشمن نقصان ونه رسوي. نو زمونږ ولس ډېر ځورېدلی دی. هغې دپاره زمونږ ضرورت دی چې کم مونږ تعلیم یافته خلک یو، مونږ کم ایجوکیټډ خلک یو،
مونږ په دې خبرو باندې پوهېږو چې دا کوم به مونږ څنګه رهنمایي کوو او مونږ دوی ته وښیو چې په دنیا کې څه روان دي. مونږ دوی ته دا وښیو چې پاکستان زمونږ سره په دې 80 کاله کې څه وکړلو. ملګرو دا یو کرپټ نظام دی. په دې کرپټ نظام کې ټول پاکستانیان میجارټي سفر کېږي خو پښتانه ډېر زیات سفر کېږي. دا دفترو کې ما وخت تیر کړلو دلته کې څو پورې چې تا د چا موټي نوي ګرم کړي ستا کار نه کوي دا خلک. او بیا دا چې کوم دا نور ظالمان دي دا کالیا مخلوق دی د سیول دفترو سره څه کار دی. د هرې کار یو طریقه وي. تاسو ته خو ما الریډي وویله چې زه په دې باندې بیخي دومره چروتم ما نه دی خراب. زه نن والله زه وایم چې اوس زه د لاستوڼي چې کوم دي دا زه اوس راټول کړم او د نن نه بعد زه درته وښیم چې اوس به مونږ تاسو سره ګورو. اوسه پورې خو به ما تا به زه په دې رولم چې ستا نوکري به ختم کړم. اوس چې نوکري ختم شي اوس به بیا چې کومه ده که نه څه کوې اوس خو زه تا ته آزاد شولم. زه به اوس 24 غنټې مبارزه کوم. زه به چې کومه ده که نه هر ټیم خپل قوم ته شعور ورکوم. زه به ګلی په ګلی ګرځم. زه به کور په کور ګرځم. زه به ډور ټو ډور ناکینګ کوم. زه به په هره کوڅه کې تر مرګ آخري ورځو پورې زما په وجود کې چې د وینې یو قطره هم وي په آخري وخت کې به هم زه د پیټۍ مرسته کوم او نه په دې باندې زه یېرېږم نه ستا په نوکري باندې زه لعنت غورځوم. دا نوکري ما په خپل همت باندې حاصله کړې وه. دا نوکري ما ته چا په سپارش نه وره کړې. ما د مقابلې امتحان پاس کړی و. پبلک سروس کمیشن مې پاس کړی و. دا زما پرمننټ نوکري وه. ته بهر به تپوسه زما چې کوم دغه ډي جي دی دا دومره په دباو کې راغللو چې ما سره یې مرکه هم ونه کړه. زما نه ایکسپلینیشن هم ونه کړل. د زما سسپینشن آرډر وکړله. زه درته وایم چې نور هم څه وستي وي هغه وکړه. والله چې زه په خپل کوم باندې په خپل وطن باندې زه کمپرومایز ونه کړم چې تو پې هم ولګوې مونږ ټول هم مړه کې زمونږ ماشومان دا یو کال راغلی و بکې. نو ملګرو خبره مې دا کوله چې دا زمونږ وطن دی دا د سرو زرو ډک دی. په دې وطن کې سپین زر شته. په دې وطن کې آیلینډ ګیس شته. دا زمونږ وطن د خزانونه ډک دی. خو دا کال یا په دې باندې قابض شوی دی او زمونږ ځوانان مجبور دي. هغه درومې هغه په پنجاب کې مزدورۍ کوي. زمونږ ځوانان مجبور دي هغه درومې هغه په سعودي کې مزدوري کوي. زمونږ ځوانان مجبور دي د دومره خزانو د دومره موسمونو باوجود زمونږ هلکان درومې هلته کې په یورپ کې مزدورۍ کوي. د دې وجه دغه ده چې مونږ په خپل وطن باندې زمونږ اختیار نشته. په خپل وسایلو زمونږ اختیار نشته. مونږ به ټول دغه عهد کوو چې که څومره سخته راشي. د نوکریانې خو ډېر معمولي خبره ده. اوس د دوی یو پیج دی د پاکستان ډیفینس پیج ورته وایي. دوی په دې باندې خلک کیروي. په هغې پیج کې ورته وایي چې داسې مونږ یو سړی دی هغه د پی ټي ایم مرسته کوله نو مونږ د نوکرۍ نه وباسلو. نو نوکري خو چې زه اوس هم ډیفینډ کول غواړم په کوټ کې د چا پلار هم زما نه د نوکري نشي کولی وړلی. خو په دې باندې زه نورو زما کولیګ چې دي زما نور داسې ملګري دي چې هغه په سروسز کې دي هغې ته زه دا میسیج ورکوم چې د رزق ورکولی وله الله دی او د الله سره په کاروبارونو کې په دې نه 100 حصې زیات رزق دی 100 حصې زیات برکت دی. تاسو نوکري بیخي ونه کوئ. په دنیا کې چې څومره کامیاب ترین خلک دي هغه په نوکرۍ باندې نه دي کامیاب شوي. نوکري باندې به صرف ته ژوندی وي. زه تاسو ټولو ته درخواست کوم چې په نوکري پرې بالکل ونه یېرېږئ او د خپل مظلوم قوم بالکل هیر نه کوئ. که ته ډېره هم ترقي وکړې چې ستا کوم څو پورې ترقي نه وي کړې هغه بالکل زه ترقي نه بوله. زه همیشه دا خبره کوم چې تاسو چې څو پورې مونږ ټول کوم ترقي نه وکړو نو یو فرد ترقي ته زه ترقي یا ډیولپمنټ نه وایم. نو مونږ به ملګرو کوشش کوو هلته کې په پښتنو باندې د 80 کالو نه چې کوم ظلم تیر شولو بیا زمونږ په سابقه فاټا کې په مونږ باندې د انګریزانو قانون لاګو کړی و. هلته کې به مونږ ته ډېر زیات پنشمنټ راکوله. هغه پنشمنټ به کلیکټیو پنشمنټ وي. قصور به یو سړي کړی و
او ټوله قبیله به یې چې کومه ده که نه په هغې سزا کې راوستله. هغې نه پس دوی چې کومه ده که نه په هغه وطن کې بیا طالبان جوړ کړلو. او دا طالبان یې چې کله جوړ کړل په دې باندې زموږ مشران مړه کړل. هغه ټول مشران یې په مړه کړل چې کم انلایټنډ و، هغه ترقي پسند ذهن والا و، هغې د کوم خیرخواهي غوښتله، ټول مشران یې یو یو په ووژلو. بیا زموږ پروفیسران پې مړه کړل، زموږ تعلیم یافته خلک یې پې ختم کړل. دوی به د هغې سړي سره ملګرتیا کوله چې کم سړی به په کلي کې بدماش و، کم سړی به په کلي کې چرس خرڅول، کم سړی به په کلي کې نور غلط کارونه به یې کول. یو کریمینل سړی به و، د دې کپتنانو د دې میجرانو به د هغې سره ملګرتیا کوله. تاسو ټول په دې ګواه چې هغه خلک د دوی کیلې ته به ورتلل، هغه ګلخانان به ورتلل چې هغه به په قوم کې ډېر بې عزته خلک وي، او چې کم تعلیم یافته خلک به وو، کم ایجوکیټډ به وو او کریم اف د سوسایټي به وو، هغه به دوی په چک پوسټونو باندې هم تنګولو، د هغې انسلټ به هم کولو. نو ملګرو دغه سلسله دوی روانه کړه. بیا یې وویل په اخري کې د ډالرو دپاره چې په دې خلکو باندې مونږ ضرب عضب راولو. او چې کله ضرب عضب راوستلو نو د هر شي دپاره یو طریقه وي. ته به یو ملک باندې چې بل ملک حمله کوي هم څه اصول وي. هغه ملک ته دا ووایي چې زه به په پلاني تاریخ باندې په تا باندې حمله کوم. دوی مونږ هیڅ خبر را نه کړلو او اچانک ډزونه یې شروع کړله. نه د ټرانسپورټ انتظام و د خلکو سره، خلک د هغې ځای نه پیدل را روان شولو او خپل ټول سامان ورنه پاتې شولو. راغلل دوی ویل چې د خلکو قرباني ورکړله. منظور ورته وایي چې قرباني دې ته وایي چې زه یو شی تا ته په خپله مرضي باندې درکړم، دا قرباني ده. قرباني دې ته نه وایي چې ته یو شی مانه په زور باندې واخلې. نو ملګرو دوی چې کومه ده مونږ یې دلته کیمپونو ته راوستلو، مونږ یې مجبور کړلو، مونږ یې محتاج کړلو، هغه زمونږ تر سره بې ستره کړلې، د هغه چې چا نه وي لیدلی هغه یې کورونو نه رابهر کړلې. بیا چې کومه ده که نه هلته کې لاړل، هلته کې چې څومره دهشتګرد وي هغه یو هم دوی نه دی وژلی، یو دهشتګرد یې هم نه دی مړ کړی. هغه ټول دهشتګرد دوی سایډ ته بوتلل، یو سیف هیون یې ورته جوړ کړلو. بیا زمونږ ټول مارکیټونه وران کړل، 6,000 په یو ځای کې 12,000 دوکانونه په بل ځای کې ختم کړل، د زمونږ معیشت کې ختم کړلو. د دوی مقصد دا و چې دا خلک د دوی مونږ د معیشت ملا ماته کو، چې دا مونږ بالکل محتاج جوړ کو. او بیا چې کله مونږ واپس لاړلو او وران کورونه مې ولیدل، زمونږ خلک ډېر لیونیان شولو. زمونږ خلک به اوس هم د سایکاټریسټ ته درومي، د نشې ګولۍ باندې خوبونه کوي، د هغې پمپونه ختم شوي وو، د هغې ګاډي ختم شوي وو. هلته نه ګاډر وو، هلته نه ټیارن وو، هلته کې ټولې دروازې، هغه ټول شټرې، هر څه وړي وي. حتی چې هغه زمونږ ځناور غواګانې میخې پاتې وې، هغه هم دوی په چا باندې خرڅ کړې وې، هر څه یې پټ کړي وي. نو بیا د دې نه پس چې کله مونږ دا خبره شروع کړله چې دا ولې مونږ سره دا زیاتې وشولو، او د منظور په قیادت کې د ډیای خان نه لکان را روان شول او هغه دلته کې راورسېدل اسلام آباد ته. هغې دنیا ته وویله چې ګوره دا خو تاسو ته وایي چې دا قبایل دهشتګرد دي، دا پښتانه دهشتګرد دي، مونږ دهشتګرد نه یو، مونږ پر امن خلک یو. آسوده کسان چې دي هغه 1% هغه د دوی ملګري دي، هغه کریمینل دي. تاسو ولې په حقایقو باندې خبر شئ؟ نو دوی ویل چې تاسو به دا فریاد نه کوئ، تاسو به دا جړه هم نه کوئ. دا فریاد دا جړه چې دا چې کومه دی که نه دا خو بغاوت دی. مونږ ورته وایو چې مونږ ته حقوق راکړه. بیا تاسو به خبر وای اوس دغه 3 ورځې مخکې په شمالي وزیرستان په تحصیل د تاخیل باندې دوی کرفیو ولګوله، 10 ورځې کرفیو ولګوله بلا وجه. بهر څه ګټه یې راوړه کوم ته، د دې څه فایده وه؟ صرف
کربلا یې جوړه کړې وه زمونږ خلکو ته دوی تکلیف ورسولو اوبه هم هلته کې نه میلاوې دی خوراک سامان هم نه میلاو کېدو دا خاص زما کلی دی چې د کم ځای کې کرفې وه ما د دې هغه افسر ته هم وویل ما ویل زمونږ په دې کلي باندې خاص کر دوی کرفې راوستلې وه نو تاسو خپل سوچ وکئ چې د دومره ظلم نه بعد هم ظلم ختم نه شولو د دومره اپریشنونو نه پس هم هلته علاقه نه کلیر کېږي پرونه بل پرون یې هم سړی هلته کې وژلی دی په ټارګېټ کیلینګ کې زمونږ خلکو سره خو وسلحې نشته دا خو د هغې ځای خبره شوه که مونږ بیا د پښتون تاریخ وګورو که مونږ د بابړه واقعه وګورو چې هلته کې څومره پوسونو پښتانه مړه کړل او بیا یې د هغې پښتنو نه چې کومې ګولۍ په ورولې وې د هغې ګولۍ قیمت هم واخیستلو یعنی دومره ظالم او جابر تاسو به په دنیا کې هیڅوک نه وي لیدلی خلک چې کومه ده که نه د چنګیز خان د ظلم خبرې کوي خو دلته په هغې نه هم ډېر زیات ظلم شوی دی اوس مونږ چې کم تعلیم یافته خلک یو مونږ چې هلته کې دنیا لیدلې ده مونږ آیین پیژنو مونږ دا پیژنو چې ژوند څه ته وایي سټینډرډ اف لایف معیاري زندګي څه ته وایي د سټیټ څه ریسپانسبلیټي ده ملګرو په دنیا کې چې څومره ویلفیر سټیټ وي د هغې دا هغه ذمهوري وي چې هغه خپلو خلکو ته امن ورکوي یعنی سیکیورټي درکوي چې ته کور کې بېغمه پروت وي تا سره یره نه وي دا سټیټ د هغې الټا چلیږي دا سټیټ نه ټول خلک یېرېږي دلته چې څوک پولیس والا وویني د هغې زړه دړکن تیز شي چې دا پولیس والا به ما تنګوي یا به ما نه د پیسو مطالبه کو دلته چې څوک فوجي وویني د هغې د زړه دړکن تیز شي یره پرې راشي چې هسې نه چې دا سړی ما بېعزته کو په دې چیک پوسټ باندې عزتمن خلک ترې نه یېرېږي بل د سټیټ بله ذمهوري دا وي چې هغه به خلکو ته روټي کپړه مکان تعلیم علاج ورکوي او دا واحد سټیټ دی چې مونږ دوبۍ ته درومو سعودیا ته دریمو هلته نه پیسې مونږ راګټو او دلته کې چې راوړو بیا داسې واقعیات شوي دي چې که زه تاسو ته هغه بیان کړم تاسو به حیران پاتې شئ بیا دغه سټیټ د هغه هلکان راونیسي او ورته ووایي چې ته خو دهشتګرد وې الزام پې ولګوي اغوا یې کو دوی خپل خفیه جیلونه جوړ کړي په هغې جیل کې واچوي چې کله په جیل کې واچوي بیا ورنه ډیمانډ وکړو چې 15 لکه یا 20 لکه روپۍ راوړه بیا به دې خلاص کو هغه غریب چې هغې تعلیم هم کم وي هغه سوچ کوي چې که اوس زه دا پیسې نه کور دا به ما مړ کو یا که نور نه وي هم به ما به 3-4 کاله قید تیر کو دلته او بیا به زما ویزا هم خرابه شي او بیا به زه ماشومانو ته څه ورکو څه به پې خورمه نو هغه 20 لکه روپۍ ورکو او ځان ته نه راخلاص کو بیا دوباره دوبۍ ته لاړ شي سعودي ته لاړ شي یورپ ته لاړ شي هلته بیا مزدوري شروع کو او دغه شی د ژوند ختم شي نو ملګرو دا زمونږ والا خو ډېرې وړې قربانۍ دي په دې خو بالکل ما خفه کېږئ خو اوسه پورې زه ورته فارغ نه وم اوسه پورې ما ورسره نوکري کوله خلکو به ما ته نصیحتونه کول چې تا خو نوکري ده نو تاسو نه زه تپوس کوم چې زه ټول کام خرڅ کړم په ټول کوم باندې زه کمپرومایز وکړم دا به د ګټې سودا وي په دې کې به ما ته فایده وي چې زه د 40-50 هزار روپو دپاره زه د خپل کوم سودا وکړم او که په دې کې به ډېره ګټه وي چې د 40-50 هزار روپۍ زه بل ځای پیدا کړم زه خپل محنت وکړم زه به مزدوري وکړم زه به خلکو ته ټیوشن وکړم زه به خپل زما ورور دی الحمدلله هغه به ما لپاره انویسټمنټ وکړو زه به خپل بزنس وکړم او زه به د کام مبارزه پرې نږدم ځکه چې دا یو میسج به غلط لاړ شي چې که زه نن خرڅ شوم په یوه نوکري پسې مونږ ته یوه نوکري راکو منظور په سټیج باندې هم دغه خبره کړې وه چې په یوه نوکري باندې بیا مونږ ټول عمر بلیک میل کوي نو مونږ په دې نوکریانو باندې نور نه غلطېږو دا نوکري د تا ته ډېر مبارک وي د ریاست دا نوکري سټارټ شوله او زما په شا باندې الله دی او د هغې نه پس مونږ الحمدلله ښه مسلمانان یو زمونږ دا ایمان دی زمونږ دا عقیده دی دا څه جذباتي خبرې نه کوم د دې نوکرۍ نه مخکې هم ما خپل انسټیټیوټ چلولی دی ما ثابته کړې ده په هغې ټیم کې به ما اختر ته الحمدلله ملګرو په هغه ټیم کې به اختر ته ما 3-4 جوړې کولې او چې کم ټیم نه دا نوکري ما ته میلاو ده زه اوس اختر ته یوه جوړه کپړې اخلم نو تا په دې نوکریانو دا خو ډېرې وړې خبرې دي زه ټولو خلکو ته وایم چې ډسکریج نه شئ په دې باندې خفا نه شئ په دې باندې مایوسه نه شئ دا نوکریانې نه دي دا خو په اور ولګوه د دومره لوی کام دپاره
د دومره لوی وطن دپاره د دومره لوی وطن د عزت دپاره زمونږ د تورسرۍ دپاره زمونږ د خویندو میندو دپاره زمونږ د قیدیانو دپاره زمونږ د میسینګ پرسن دپاره دغه شی نو کرنې هزار نه لاکو قربان مونږ به خپله مبارزه جاري ساتو خپل غیرت باندې به ولاړ وو خپل غیرت سودا به نه کوو ټولو ته دا پیغام د ملګرو چې چرې هم ونه یېرېږئ جیلونو ته به ځو جیل ډېر زبردست ځای دی هلته کې انسان چې کم دی دماغ نور هم کلاو شي هلته کې د غور و فکر صلاحیت په انسان کې پیدا شي چې ته کله جیل ته لاړ شې بیا ته هغې نه بهر د خپل ماحول خپل کلی کوم باندې سوچ کوې هلته کې ته کتابونه هم لیکلی شي هلته سوچ بچار هم کولی شي او بیا دا به تر څو پورې مونږ قید کوي 15 میاشتې مې به قید کوي کال مې به قید کوي 10 کاله به مې قید کوي بیا به زه خلاص شمه دې سره به زما چې زه جیل ته لاړ شم زما نظریه به دلته مضبوطه شي نور به پښتانه راشي هغه زما فکر به مخکې بوځي نو ملګرو ما په جیل باندې یېرېږئ ما په نوکري باندې یېرېږئ الله پاک د غیرتمنو مال دی مونږ ته به الله روزي هم راکوي مونږ ته به الله عزت هم راکوي خو چې مونږ چرې هم پسټ نه شو مونږ چرې هم ونه یېرېږو دا صرف دا خبرې ما تاسو سره کولې ستاسو یو جهان مننه چا چې ما سره سیمپتي وکړله چا چې ما سره همدردي وکړله د هغوی هم مننه خو هغوی ته زه دا ریکویسټ کوم چې دا د خفګان خبره نه ده دا د خوشحالۍ خبره ده او مونږ به همیشه داسې مثالونه ورکوي ارمان لوني پروفیسر ارمان لوني شاید خپل سر ورکړی دی نوکري ډېر وړوکی شی دی زمونږ په وانه کې د علي وزیر په سینا د علي وزیر د حفاظت دپاره د کوم دپاره په درجنو کسانو خپلې سینې مخکې کړلې او ځانونه شهیدان کړله کمپرومایز یې ونه کړلو د خړ کمر ځوانانو خپله سینه مخې کړه خپل مشران یې بچ کړله هغې دومره قربانۍ ورکړې دي زمونږ په خپله مشر منظور پښتین ټول ژوند ورکړی دی دې تحریک ته مونږ ټول به د پښتنو دا غم خپل غم بولو دا تحریک به مونږ خپل تحریک بولو په چا به احسان نه وراړو مونږ د خپل ځان دپاره لګیا یو مونږ د آینده نسل دپاره لګیا یو مونږ خو دا دومره زندګي تېره کړې ده زما 15 کاله عمر دی نو چې ډېر زیات پاتې وي خو 13 کاله د نور پاتې وي زما که د 13 کاله ټول هم په سختي تېر شي هېڅ پروا نشته خو زما چې آینده را روان نسل دی چې هغې دپاره زه په دې ملک کې عزت مومه مونږ ته په دې ملک کې د ترډ چې کم دریم سټیزن وي د هغې درجه هم نه ده حاصله مونږ ته په دې ملک کې ډېر په سپک نظر باندې کتل شي تاسو لاړ شئ پنجاب کې وګورئ لاهور کې تاسو خپل ځانونه ټیسټ کړئ چې د پښتنو په باره کې د دوی څه سوچ دی تاسو فلمونه وګورئ په فلمونو کې هم په پښتنو پورې او زمونږ په ژبه پورې دوی خندا کوي زمونږ په کلتور پورې دوی خندا کوي دوی ته مونږ سټوپډ لګو په مونږ باندې دوی مونږ همیشه د ټوشو پیپر غوندې استعمال کړي یو کله به یې مونږ کشمیر ته لېږلو چې هلته کې جهادونه وکئ زمونږ مشران ساده وو کله به یې بیا ویل چې د روس خلاف جنګونه وکئ بیا به مونږ تلو د روس خلاف به مونږ شهیدان کېدلو بیا به یې ویل چې اوس امریکا راغله تاسو د امریکې خلاف جهاد وکئ نو دا جهاد په پنجابي فرض نه دی دا جهاد صرف په پښتانه باندې فرض دی دوی مونږ استعمال کړي یو خو مزید مونږ نشي استعمالولی اوس مونږ شهور حاصل کړی دی مونږ د دنیا انقلاباتو تاریخ کتلی دی مونږ کتابونه لولولی دي مونږ به دا پیغام دا به خپل قوم ته رسوو خپل قوم به په دې ټولو خبرو باندې پویوو او دا شعور به په یو ماشوم کې مونږ پیدا کوو چې مونږ د چا خلاف نه یو یعنی یو مظلوم پنجابي خلاف نه یو خو مونږ دا وایو چې مونږ سره د هم ظلم نه کیږي مونږ د هغې خلاف یو چې څوک مونږ سره ظلم کوي مونږ د هغې خلاف یو چې څوک زمونږ په وسایلو باندې قبضې کوي مونږ د هغې خلاف یو کم خلک چې زمونږ خوندې مندې جوړوي مونږ د هغې خلاف یو کوم خلک چې زمونږ ځوانان میسینګ پرسن جوړوي مونږ د هغې خلاف یو چې کوم خلک زمونږ ساده ماشومان دهشتګرد جوړوي طالبان یې جوړوي یا القاعده والا جوړوي مونږ خپل کوم باندې کمپرومایز نه کو مونږ دا کوم تعلیم یافته کوم جوړول غواړو زمونږ سره الله پاک مونږ د هر سره کړي دي مونږ ته د خپل وسایل راکو زمونږ چې د کم اوبه دي د کومه زمونږ بجلي ده دا د په دې پښتانو باندې د دې رایلټي چې د دې څومره ریوینیو جنریټ کېږي دا د په پښتانو باندې استعمال شي زمونږ په دې خاوره باندې چې څومره معدنیات دي که هغه کرومایټ دی
که هغه کوپر دی که هغه ګولډ دی که هلته کې نوره خزانې دي په دې ځمکه کې دا د پښتنو حق دی دا په پښتنو باندې استعمالیږي مونږ خپل قوم د عزت والا کوم جوړول غواړو مونږ په دې ملک کې د چې کم تھرډ سټیزن وي تھرډ کلاس سټیزن د هغې زندګي مزید نور نه مونږ برداشت کوو ملګرو په دې باندې به مو دا زمونږ تاسو ټولو ذمهواري ده چې مونږ د مشر منظور پښتون ملاتړ وکړو مونږ په دې سخت وخت کې مونږ شاته نه شو او مونږ به همیشه دا پیغام ورکوو چې مونږ یونایټډ یو په خپل منځ کې وړوکي اختلافات په مونږ یېروو مونږ به ټول متحد کېږو ټول قوم به راغونډوو په خپل منځ کې به پیار محبت کوو ملګرو تاسو وګورئ عربو ته تاسو ورونه به تللي وي پلاران به تللي وي هغې نه تاسو تپوس وکئ هلته کې عرب د یو بل سره ډېر مینه کوي زمونږ خلکو ته د قلب نه وایي یا حالت الفاظ استعمالوي خو چې یو عربی د بل عربي سره ملاویږي نو دا ټنډه چې کومه ده دا بوسه ورنه اخلي او دغه رنګ تاسو به انګریزان هم لیدلی وي په خپل منځ کې د یو بل عزت کوي نو موږ پښتانه باید چې د نن نه بعد دا فیصله وکړو چې موږ به په خپل منځ کې جنګ جګړې نه کوو موږ به په خپل منځ کې ټولې دشمنیانې ختموو موږ به په خپل منځ کې محبت کوو په خپل منځ کې به پیار کوو او دشمن ته به متحد اوسېږو او دشمن به د دې ځای نه به دا دشمن ته به دا وایو چې ته خپله روایات ټیک کا ته خپله پالیسي بدله کا ته دا د ظلم نظام ختم کا دا ستا دا ظلم نظام فرسوده دی دا یو فیلډ نظام دی په دنیا کې دا پاکستان د وشرمولو پاکستان د یو فیلډ سټیټ ډیکلیئر کړلو دا ملک باندې پورې خلک خاندي زما یو ملګری و هغه په سویټزرلینډ کې په ټرین کې سفر کولو پنجابی و نو هغې ویل چې ما نه یو انګریز تپوس وکړلو چې آر یو انډین ځکه چې د پنجابیانو او د هندوانو شکلونه ملاویږي چې ما ورته وی چې نو آیم فرام پاکستان نو ویل هغه سړی لاړلو بیا واپس رانغللو دا د ستا ملک دا حیثیت دی ټول خلک وایي چې دا ملک چې کوم دی دا یو دهشتګرد ملک دی دا په د ایشیا کې د ټولو ملکونو دپاره یو درد سر جوړ شوی دی نو ملګرو دا ملک دوی چې کومه دوکانه نشي چلولی د دوی تعلیمونه هم کم دي د IFC پورې تعلیم می دا ملک د ایجوکیټډ خلکو ته حواله کو او مونږ د نور پرېږدو مونږ د نور معاف کړي چې څومره ظلم یې کوله وکړلو اوس پښتون راویښ شوی دی اوس لرو بر پښتون ټول راویښ شوی دی اوس مونږ یوازې نه یو مونږ سره د کراچي پښتون ولاړ دی د کله سیف الله پښتون ولاړ دی ټوله جنوبي پښتونخوا ولاړه ده کویټه ولاړه ده خیبر ولاړ دی په جرمني کې پښتون ولاړ دی په امریکا کې ولاړ دی په فرانس کې ولاړ دی ټول پښتانه مونږ یو مونږ ټول را جمع شوي یو دا لوی کام دی دا پښتون کام یو لوی تاریخ لري مونږ د ابدالي اولاد یو مونږ چې کومه ده که نه د فقیري پیا جانشین یو مونږ چې کومه ده که نه د حاجي تورنګزی اولاد یو مونږ څوک نشي هېرولی نه مې په جیل هېرولی شي نه مې په نوکري ختمولو باندې هېرولی شي مونږ به دا ټول کام یوه ورځ ټول به راوځو ماشومان به هم راولو زنانه به هم راولو انشاءالله زمونږ مشران به هم راوځي خپلو کورونو ته لکه څنګه چې نازیب لالا ویلي دي مونږ به خپلو کورونو ته تالا لګوو او دا ټول پښتانه به راجمع کېږو او دا ټول سړکونه دا ټول اسلام آباد به بیا بندېږي یو لویه درنه به ورکوو داسې درنه به ورکوو چې په هغې باندې ټوله دنیا وغږېږي چې د ده ټوله مشینري جام شي د ده ټول سیسټم بند شي د ده ټول روډونه بند شي بیا به دای تا نه معافي غواړي چې څومره ګناهونه یې کړي دي په دا 50 کاله کې په دا 10 کاله کې چې د څومره ظلمونه کړي دي څومره ګناهونه کړي دي د دې به معافي غواړي او د معافي نه پس به بیا ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن جوړوي بیا به دا پښتون کام فیصله کوي چې تا څومره ظلمونه کړي دي د هغې مونږ تا سره اوس نن د مونږ معاف کو که د هغې یو بدل درنه واخلو او مونږ سره به یو نوې معاهده نوې عمراني معاهده به ساین کوي هغې معاهده کې به مونږ ته آئیني حقوق پوره آئیني حقوق راکوي څنګه چې لاهوریانو ته ورکړي دي څنګه چې پنډۍ خلکو ته ورکړي دي څنګه اسلام آباد خلکو ته ورکړي دي په دې نه کم مونږ په هغې شي باندې کمپرومایز نه کو او ستاسو یو ځل بیا د ټولو ملګرو یو جهان مننه نن مې ما سره چې کم محبت وکړو کومه مینه مې وکړله زه په دې باندې ټول عمر ستاسو تابعدار یم ستاسو به خادم وم او زه به همیشه حاضر ومه که په توره شپه وي که په ورځ باندې وي او زه په دې باندې نن ډېر ویاړ یم ډېر فخر محسوسوم چې کم از کم ما په دې ډپارټمنټ کې 5.5 کاله وخت تېر کړی دی تاسو لاړ شئ زما ډپارټمنټ ته لاړ شئ هلته خلکو نه تپوس وکئ ما هلته کې ښه په قابلیت مې هم اول نمبر ځان راوستلی دی دا زه اوس
چیلنج ورکوم دوی نه تپوس وکړئ زما هلته کولیګ موجود دي زما نه سینیر موجود دي جونیر هغې نه تپوس وکړئ چې انګلیش ډراپ به چې دوی جوړ کړو اول به یې په ما چک کولو چې ما به چک کړو بیا به دوی بهر لیږلو زما په خپله انګلیش باندې په خپل قبلیت باندې کمانډ دی دا چې زه چرته هم کوم که د سرکار سره یې نه کوم بهر یې کوم دا مزدوري به ماته میلاویږي د تاسو یو ځل بیا ډیره مننه تھینک یو ویری مچ الله مې تل خوشحاله لره مهرباني